نبی علیه السلام فرمایي چې کله تاسو پر دسترخوان باندې ناست یاست خوراک کوئ نو تاسو د خپلې کنارې ستا و مخ ته کوم ځای دی خاص کر لکه اسانه مثال د چاولو دی موږ چې چاول خورو په هغه ګوري کې پرتې په هغه لوښ کې پرتې د الله رسول فرمایي وایي ته دا خپله کناره خوره د لوړې خوا څخه خوراک مه کوه چې لاس ور واچوې ولې د الله رسول فرمایي چې مسلمان خوراک کوي بسم الله ور باندې ووایي پر ده باندې الله برکتونه وروي نو دا برکت چې دی هغه خاص د برتن د لوښ د پلیټ په دا مابینځ کې چې دی هغه ووري صحیح سلو نو ته چې لاس هلته وراچې یو د انسانیت خلاف کار دی بل د پیغمبر علیه السلام د طریقې خلاف کار دی د انسانیت او د پیغمبر اسلام د طریقې چې سړی وځي هغه څه حیوان نه جوړېږي او موږ دوی ټوله دعوه دا لرو چې موږ انسانان یو صحیح سلو کله کله دا کوچنیان بچیان هغه نه خوراک کوي خو دا نه پوهېږي هغه هغه ځای ته لاس ور واچوي چې هغه د کناره نه وي د هغه بل چا مخې موږ یا خپلې خاصې خوره پیغمبر علیه السلام و ما او تا ته داسې تربیت را کړی دی په خدای قسم چې یو سړي ته الله رب العزت 50 کاله بعد زوی ورکړي اولاد ورکړي 50 کاله بعد د واده څخه مابعد چې چاته اولاد میلاو شي څونه خوندور دي څونه محترم یې څونه به ادب او احترام ورښیي و دغه بچي ته و په خدای قسم محمد رسول الله و ما او تا ته د نن څه 1400 کاله مخکې دا خبرې چې دی هغه رسول ٹھیک سو او ما او تا پابند دی د دې خبرې چې موږ د نبی علیه السلام په خبره عمل کوو په طریقه به عمل کوو په دې کې نجات دی الله رسول فرمایي دا زما سنت داسې دي زما اهل بیت داسې دي لکه د نوح علیه السلام کښتۍ په هغه زمانه کې چې څوک د نوح علیه السلام کښتۍ لره ورلو هغه بچاو شو چې نه ورلو هغه ولاړو هلاک شو نن هم که ما او تا د سنتو په آخوا قدم کښېښوي هغه هلاکت دی هغه بربادي ده او د نبی علیه السلام پر سنتو ما او تا ژوند برابر کوي دا نجات دی په دې کې بقا ده په دې کې ژوند دی دنیا او د آخرت او پیغمبر علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې چې یو سنت سړی را ژوندی کړي د سلو شهیدانو ثواب الله رب العزت ورکوي ولې یو طرف ته دشمنان دي د پیغمبر علیه السلام طریقه میټاوېدل غواړي بل طرف ته تور ته جوړېدلی د پیغمبر علیه السلام طریقه ژوندی کول غواړي نو الله رب العزت ته خو دا ښه خوند ورکوي صحیح سلو ځکه دا د امتحان ټیم دی اوس ورلې شادي حال راورلې غاټ واده دی 1000 2000 5000 کسان راغوښتي دي ټول هغه د ای بي سي زامن دي صحیح سلو پتلونانو ولاړ دي په ولاړو خوراک کوي اوس یو صوفي ورغلی دی ملا ورغلی دی هغه یار زه په ولاړې خوراک نه کوم دا په لیټ ډکې راواخلې هلته پر مځکه کښېنې تو خدای و الله ته به دا ستا ډوډۍ ډېر خوند ورکوي او که به د دا خلکو چې دا ولاړ صحیح سلو او ګوره ټیک د صحیح د خلکو پر مخ به ما او تا وشرمېږي هغه وایي یار عجبه سره هېڅ سړی راغلی دی د الله په دربار کې و ما او تا ته کتل کېږي و دې ته نه کتل کېږي او هغه دائمي دربار دی او هغه د نجات دربار دی چې و ما او تا ته وکتل صحیح سو دا د دنیا خبرې ټیک د صحیح ده په هغه ساعت کې به یې که نه بیا بعد کې به شی هم نه وي نو د الله رسول فرمایي ته چې خوراک کوې د خپل طرفه سې کوه د کنارې سې ولا تاکلو من وسطه د مابین څخه خوراک مه کوه ولې پر هغه برکتونه چې دي هغه اوس موږ ته خدا وایي چې یاره ټیک د صحیح دا د خوراک مې وکړي یاره که د مابین څه کوې که د کنارې څه کوې صحیح سلو دا اوس موږ دا خبره کوو نو داسې کار ولې نه کوې چې ما او تا خوراک هم وکړو الله او رسول هم راسره راضي سي خوراک هم وکړو الله او رسول هم راسره راضي سي اوس ګوره ما او تا بیت الخلا لره ځو ما او تا خپل ضرورت او حاجت چې دی هغه پوره کوو نو اوس که پر داسې طریقه باندې ورسي چې هغه طریقه د پیغمبر علیه السلام دا ما او تا قضای حاجت لره ولاړو په خدای قسم پر دې ما او تا ته الله ثواب راکوي خو د خپل ضرورت مې هم پوره کوي دا نو د قضای حاجت ځای مې در وښوي د دنیا ټولې خبرې دغه رقم دی چې د پیغمبر اسلام پر طریقه یې وکړي ثواب دی نجات دی که پر هغه طریقه نه وي کې ټیک د صحیح دغه د ګزاره وسوله خبره وسه مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله فرمایلې ولې یو سړي ویلې ول د ملایان وایي د لمانځه دپاره اودس خامخا ضروري دی ما بغیر د اودس لمونځ وکړي دغه د رکوع هم وسوله سجده هم وسوله ناسته هم قیام هم د ده بیا دا خیال و چې سړی اودس نه لري رکوع لره به هم نسي تللی سجدې لره به هم نسي تللی نه 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 تلی سي رکوع لره هم تلی سي سجدې لره هم تلی سي هغه پر عرش چې کومې خبرې دي په هغه کې بیا ته صفر یې صحیح سلو کوشش به زما استاد آئی کوشش چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې عبدالله ابن عمر په باره کې راځي دا داسې ناپې وایي د ده غلام و د ده ملګری و وایي چې چا لیدلی وایي خلکو به د هغه ویلي چې دا لیونی دی خامخا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده د هغه طریقې بغیره نه کېږي خلکو به دا ویلي چې دا لیونی دی داسې به د پیغمبر علیه السلام پر سنتو روان و په سفر کې به روان و
پر لارې به د یارانو څه جلاس ولاړ یو ځای به کښېنستې بېرته به رالی بیا لمونځ وکړې اودس بیا نه وکړې ملګرو ورته ویل دا دې څنګه چم وکړې ته نه ولاړې قضای حاجت لره ولې زه یو ورځ د پیغمبر علیه السلام سره پر دې لار روان ولم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې طرف ته ولاړې هلته کښېنستې خپل ضرورت یې ولو زما ضرورت نه و زما خالي د پیغمبر علیه السلام لاره چې دغه په یاد صحیح شو زما خالي د پیغمبر علیه السلام لاره بیا یو ځای تر یو درختې لاندې تېرېدی سر یې شوه کوي حالانکه هغه درخت چې د هغه ولله نه پر دا ځای باندې پر دغه ځای باندې شاخونه ولله نه ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما پر دا ځای ولي داسې سر شوه کوي نو ما هم شوه کوي صحیح شو یوه زنانه وه د خپل زوی ویښتان چې دی هغه یې نور کوچني کول غټ ښایستې کوڅې ور جوړې کړې ولې چا پوښتنه ځینې وکړه ول دا ولې ول پیغمبر علیه السلام د ده پر سر باندې لاس تېر شوی دی ما ته خوند نه راکوي چې هغه ویښتان چې دی هغه زه ور وخوریم نو بیا غورځوم نه به څه به کوم دا غټ داستان دی دا ګپه نه ده بلال لیونی نه و چې په دغه حال کې بیا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاره چې د هغه نه پرېښوله ځکه الله رب العزت دومره مقام بیا ور هم کوي وای بلاله دی وای ها وای په تا کې کوم دی خبره شته چې یاره په جنت کې ته مخ ته وې زه شاته درپسې وای او یا رسول الله یو بغیر د اوداسه ګرځېدلی نه یم او یو چې مسجد له راسم تحیت المسجد دوه رکاته چې د جومات ټیم نه وي مکرو ټیم نه وي خامخا یې زه کوم موږ ته یې ګرځه پېژنو څه زورور لمونځونه مې دي سپین ږیری سړی به داسې چپه ورسته لمونځ به کوي چې خدای پاکه داسې سپین ږیری دونه بې عقل دی ځوانانو د لمسیانو بیا څه دوه رکاته کوه سم کوه او د هغه سپین ږیری چې سبا سلپی سي بیا داسې لمونځ کوي ته به وسودی سي کوي نو پر امام ابو حنیفه دې ځان تاوان کړی ولو چپه ورسته لمونځ دې کوی لمونځ دې زده نه ولو او چې نن سلپی سي ولاړې لمونځ هغه رقم ښایسته لمونځ کوي ولې د امام صاحب رنګ وربدی امام صاحب ورته دا خبره رسولې دي یا نو لهذا دوه رکاته کوه که نفل کوې څلور مه کوه دوه کوه پر هغه طریقه یې کوه چې نبي علیه السلام کوه صحیح شولو بیا د سپین ږیري سړي سره د صوفي سړي سره د ملا سړي سره طالبه سره لمونځ دا ژر ډېر بد خوند کوي پر دغه ګلۍ کې پر دا روډ باندې چې اوس بیا د بې ماپې یو سړی پر بولو ناست ملا دی سپین ږیری دی ږیرې والا دی ډېر بد یې سیږ تر دا نور ولې بیا موږ د خلکو رنګ وربد کړو د یوې ږیرې د وجې د نورو صوفیانو رنګ چې دی هغه بدېږي خیر پیغمبر اسلام فرمایي د ابو داود شریف حدیث دی اذا اکل احدکم طعاما فلا یاکل من اعلى صحفه ولكن ليأكل من اسفلها فان البركه تنزل من اعلاها چې کله خوراک یې د لوړه څخه خوراک مه کوه د لاندې کنارې څخه خوراک کوه پر هغه باندې برکتونه چې دي هغه اوري او دا ډېره زبردسته خبره ده خیر بیا بی عایشه صدیقه وایي و پیغمبر اسلام فرمایي لا تقطع اللحم بالسکین ته چې کله غوښه خورئ پخې غوښې په چاړه یې مه کاټوئ ولې نو الله رسول فرمایي دا د عجمیانو طریقه ده زموږ طریقه ده موږ که خوند ور باندې اخلې په غاښ باندې دغه هډوکی چې دی هغه صفا کوه په غاښ چاړه مه ورته نس چې غوښې نه پرې کوي بیا خورې په دې کې د الله رسول فرمایي یو خو لذت ډېر دی بل خوشګوار دی خوشګوار صحیح بی عایشه صدیقه وایي رضی الله عنها وایي کوم هډوکی چې به ما صفا کړی د الله رسول به هغه هډوکی راواخیستې چې پر کوم ځای به ما خوله ایښوله پر هغه ځای به پیغمبر علیه السلام مبارک خوله ایښو دې ته حقیقي مینه وایي صحیح سره دا د رښتیاو مینه ده ابو نعیم اصفهاني فرمایي اولنی محبت چې سوی دی د خاوند د کوروالا په مابینځ کې هغه د پیغمبر علیه السلام او د عایشې صدیقې ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي د مسند امام اعظم حدیث دی عایشې صدیقې ته ویل چې کله الله ماته ویلي دي چې عایشه صدیقې به ستا سره په جنت کې درسره یي د هغه وخته څه زما بیا عمر ته وارخطا سوی نه دی چې کله زه په دې خبر سوی یم چې عایشه صدیقې به زما سره سره یي صحیح